یقین وکړه چې نن سبا خلکو رواج جوړ کړی د شادي حالونو کې بې دعوته خلک ګرځي ډوډۍ خوري. یقین په خدای او قدرت قسمیان به جومات کې ناست یم چې ما د خپل کلي یو سړی ولیده د ځان نه سم پولټیکلي جج جوړ کړی، کونټۍ ورسره وه، چشمې مې شمېچولې وې. د خدایه پاکه او هغې سره هېڅ تعلق هم نه و. زموږ د دې کلي یو غریب سړی اوس مړ دی، خدای پاک دې وبخښي، او نیغ د ډوډۍ نه راووت او غاښ کې ډکي واچې دم دته وګوره مفتو کې شی و. هلته څه چلو کې په ښار کې هلته که کباړي پتلون نی په 50 روپۍ کېږي هغه ځان لوالي، او کباړي کوټ په 60 روپۍ کېږي هغه ځان لوالي، کوټ او پتلون، او هغه 10 روپو والا تورې چشمې والي او کونټۍ والي، او صاحب یې برش مرش کې ځان او نیغ ورشي په شادي حال. وروره هغه خو سیکرټري جرنل دی، د هغه نه څوک تپوس کولی شي. هغه خو شکل داسې جوړ کړی چې ته به چې ډایرکټر جرنل دی. او زوی یې وایي هغه هم په دې سوچي، زوی یې وایي پلار به مې ورته ویلي، او پلار یې وایي زوی به مې ورته ویلي چې ورشي سلام علیکم سر، راځئ جي راځئ کښېنئ. بس سر خوشحاله شو، مفتو کې سر ورغی. چې وایي نیمه دلته وخوري، نیمه هلته لاړه شي بل شادي حال کې وخوري. یقین وکړه چې نن سبا خلکو رواج جوړ کړی د شادي حالونو کې بې دعوته خلک ګرځي ډوډۍ خوري. مفتو کې دا به نه کوئ.